یو ور زندگی ته لوس ورسره کړل ستې چې څه په وشوه څه مو پلوه کړل سیرتینه و د توغه مې یې وکړل څروبه ژڼې وي بېلتون سوي سکوره کړل دا پته کې تېره شپې تاک دې ښه نه دی زاهد ګله سهار خورې خو تمنا مه چې یا مې ګاڼ ورېړه لرلی یا چې د ډېرې خواند یې خیر نه وی میینه د دېشته سړی نه وه د مېره یوه پاکې پېغلې خواند یې ونه د غره په سار لنټین بلیږي موته ښکارېږي میسو پر د کلیزې نه د شاعرانو څانګې قدرمنې لیدونکې اورېدونکې مینه محبتینه مو یوره بیا ومنئ په دغه تمه په دغه ایله چې ریغ جوړ او ژوند مو خوشحاله وي د ډېرې ملګرې په بار بار غوښتنه سره لکه څرنګه زیرولي وزیر صاحب چې په عرب امارات کې ژوند کوي د ده غوښتنه وه بیا د خاص کر محترم ګلشمار پردیسي صاحب غوښتنه وه چې یاره زاهدسلار سره داسې یوه مرکه راجوړه شي او میلمه کې دنه غزل ارووي شیرینه ارووي او خوند ځینې وخوري نو نن میش کوشش وکړه زاهدسلار صاحب مورمینده که ادبي محفل مو نن را جوړ کړی دی د ده نه غزل ارووي شیرینه ارووي او کوشش وکړي چې دا مرکه په ده باندې ښایسته کړي نو زاهدسلار صاحب ډېره ډېره مننه دی که چې موږ ته د خپل قیمتي وخت وکړه ډېره مننه دی که ستړی نشئ مننه قربان مسرور صاحب پهلا تو ته او زروري صاحب ته پردیسي صاحب ته ټول ملګري ته په پښتنه مینه درین سلام که خدای دې تو سره ته کامیاب لري خوشحاله چې د داسې جنتیونو په منځ کې نوسي او بیا هم د ځون سره د نوستې قابل وګڼنه مننه قربان سلار صاحب وخت سره مختصر دی نو نن څه نه څه وړاندې ولې نه په براګې سترګې زړه شیرینه دي که نه تو سه په هغه منغه باندې چې مو ته خدای روکړې وه زندګي کامه خو الحمدلله تېره شوه بېغامه از د ژوند اخري سختې تروبې شوه بس خلیه د ترخې پیولې په تامه او دا پته کې تېره شپې تاک دې ښه نه دی زاهد ګله سهار خورې خو تمنا مه نظم درته ویه آصف الله صاحب که نه هغه دی عنوان چې څه چې خوښي کوي وکړي مخ ته منظر دی څه چې بیا وړیکې شي زړه وختي نه روولي زه پړی روخله ته وړیکی مژویکی روخله څه چې بیا په تیت پرې زنګه یارو ته پیرې کي څه چې بیا هغه رنګې سینیر ته پرې وتړي څه چې په نمبر په یوه بل غورچکۍ وکړي څه چې خوښي کوي وکړي څه چې خوښي کوي وکړي څه چې بیا نن پټ شي د غرمې ونه څملي څه چې بیا په خوره کې روډي نارو ته تیر کي څه چې په لاپه کې د ډینګه نه خاټې روري څه چې په کټه وکړي مڅې په سره وګټي څه چې خاټې پرېږدي څه چې یې سپنوبیکی وکړي څه چې خوښي کوي وکړي او څه اول ځن یو یا لږ په ګړوسې او منګړوسې کې پانه بادو لږ کې بیا په ړنګ و بنګ سپېړې کې بیا و په توده لیټه کې بیا و په غلیوانده کې یوه دقیقه یو مڅې ولې بیا او یوه دقیقه یو مڅې ولې بیا و په لیونیون وکړي څه چې لږ په ګوله وکړي وروسته و په اډۍ وکړي څه چې خوښي کوي وکړي او څه چې د تورې د تلنګۍ پیچینه جوړ کړي څه چې د تورې نه تلنګۍ پیچینه جوړ کړي پیڅه نسه څه چې د پرګنې یې مقابله وکړي څه چې په وړي کې لښتیکي ټوپینه وکړي څه چې د خلپیټ چې بژبژنې یې ورته جوړ کړي څه چې یې په غوټې وکړي څه چې په خانۍ وکړي څه چې خوښکۍ وکړي او څه چې په شوتاله باندې ملګرو ته وچوي څه چې د ویلې په غوړه شنه تروي کې وخوري څه چې په غتر غنم بریتینه والا جوړ کړي څه چې د غنم ویږي په یور ورته پخه کړي څه چې د زیړې ګلې نه وړې وړې ګډۍ وکړي څه چې خوښي کوي وکړي څه چې د تېر سپین شیر سولینه پله وچوي څه ویړکې جنکۍ اربیله څه ویړکې جنکۍ سره اربیله چې په پوچ وکړي څه څلیرو خوله چې په ګاپې په څیلۍ وکړي څه چې په پیزي په اګړ بګړ بمبابه وکړي څه چې د تېر سپین سپږې مسلۍ وکړي څه چې خوښي کوي وکړي څه په طالبون نه کې ستیکله سره خوښ کړي څه په طالبون نه کې
ستي کله سره خوش کی او ساده د لرګي ټیپک د رنج کمربان وتره ته مړوان جواد کچپ ګړی در باندې جوړه که ترس کچ په مخ ته په رنګا خولینه ووایه څا چې په کربن باندې ګولینه په کپای وکي څا چې خوشي کوي وکي څا چې د زړه وخت سره د ایس وخت لشکې وتلی څا چې په اوړه په زړه ټینګوری وکي څا چې د زړه وخت سره د ایس وخت لشکې وتلی څا چې په اوړه زړه او دا ټینګوری وکي څا چې خپل لیب خپل کلتور بیا رو ژوندی کی څا چې لږ خورۍ په دغه رتلین کې نسل وکي څا چې د اغیارو هر سزشته تیاری وکي څا چې خوشي کوي وکي مننه ډېر زبردست و ماشاءالله د توی غزال و چې موږ زندگی ته لوس ورسره کړه کاغر ته وړاندې کړه چې موږ یو ور زندگی ته لوس ورسره کړل ستې چې څه په وشوه څه مو پلاوه کړل سیرتینه و د توغه مې یې بکړل څربه ژڼې به بلتون سوي سکوره کړل میش په خپله خوره داس خلک ول مو نه کړل سړه غوڼه مو سره سټ سره پې مړه کړل اولی مو شپه ګډر ته موړه کړل ستې بیا کیر ته لوسینه رووشته کړل په پښتین چې کیم زلمینه پښتو نه کړل ته بعد اسو یې حلول غشه چوړه کړل زرولیده د ډالۍ وي چې مو د یوه دیدن ته دا مره زر زه وکړل چې ملوړونه په غرمانه په سوړه کړل چې غریب شو هېڅ چا شر سره نه کړل خپل ټکینه مې د زړه په ګرونه کړل د پردی نه و ګیله نه که زاهده چې په تو څه وشول خپلې خلک یې وکړل چې که مې نصیب د بعد نه وای د بل ونه وای مو کړي وای ننګینه څه د حالات قرباني شوه پکې تبینه غڼې وچول جلینه د سره ټکري پیڅه مې نسه بدنومه شایبو ته غوندې قبلومه په زیرور خلک مې ودکئ چې دلالي تامه مې لانډه شي مینه د چې ورګرې ورڼې خیریه لرکړ مې نشته ځکه مې نه کوي پښتنه چې یا مې ګاڼ ورېړه لرلی یا چې د ډېرې خواندې خیر نه وای مینه قسم د نومې درنه کېږي تو پر ګړي بغیر سترګې پټومه زاهد د تېښته سړی نه وه د مې را یوه باکې پېغله خواندې ونه مننه